په دې ځمکه کې الله رب العالمین بعض ملائک پیدا کړي دي. دی پیدا د سوچ کوي دا ملائک دي چې کله یو بنده درود وایي اللهم صل علی محمد دا وایي دغه ملائک ورشي او د نبی صلی الله علیه وسلم روح ته وایي چې یا محمد ان فلانا فلانه چې یقرئ علیک السلام والصلاه پتا باندې والسلام وایي او پتا باندې درود وایي. کله چې یو سړی په نبی سلام باندې درود وایي په روایت د ابوبکر رضی الله عنه کې راغلی دي دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې اکثر الصلاه علی ای زما امتینو په ما باندې درود ډیر وایي. کله چې تاسو په ما باندې درود وایي فإن الله وكل ملكا الله رب العالمين یو ملائک مقرر کړي دي ملائک الله رب العالمین مقرر کړي دي فإذا صلى علي رجل من امتي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ملائک الله مقرر کړي کله چې زما په امت کې یو کس په ما باندې درود وایي چې اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال لي ذلك الملك وما صدق ملائکه وکم چې الله مقرر کړي چې یا محمد ان فلان ابن فلان قد صلى عليك الساعه اے محمد صلی الله علیه وسلم وس پتا باندې پلانې د پلانې زوی پتا باندې درود ویو. روایت د عمر بن یاسر او د عبد الله بن مسعود کې راغلي دي رضی الله عنهما په دې ځمکه کې الله رب العالمین وای بعض ملائکه مقرر کړي دي ان لله ملائکه سیاحین د الله لپاره په دې ځمکه کې ملائکه دي ګرځي او رسول الله فرمایي یبلغني من امتي الصلاه والسلام زما د امتینو هغه درود او سلام په ما ته رسي. بعض ملائکه رسول الله فرمایي په دې ځمکه کې ګرځي کله چې یو بنده زما امتی په ما باندې درود وایي دا درود ماته د ملائکه را رسي چې پلانې د پلانې زوی یا رسول الله پتا باندې درود وایي. علماء په ویلي سلف په ویلي وایي کله چې موږ په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویو او موږ قسم وکړو په دې باندې چې موږ د الله په ځان باندې قسم یې زمانو اوس د رسول الله په خوا کې یادېږي وایي په دې باندې به موږ حانس نیو. ولی ځکه دا صحیح حدیث دی کله چې یو بنده په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي ملائکه لاړ شي نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله پلانې د پلانې زوی هغه پتا باندې درود وایي. نو چې یو سړی ټول ورځ په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې انسان د نوم سره څومره آشنایي چې دا پلانې زما امتی څومره ښه انسان دی امیش په ما باندې درود وایي. نو ولی به من درود نه ویو منګو تاسو له پکار دادی چې امیش درود ویو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې. بل پیدا په دې درود کې دا ده کله چې انسان درود وایي نو په مجلس کې چې کوم انسان به پیدا خبره وکي دا د هغه لپاره کفاره ده. حدیث کې راغلی په روایت د جابر بن عبد الله رضی الله عنهما چې دام پلار او زوی د دوه بهترین صحابه دي دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي کله چې څوک مجلس کې کینی او په دې مجلس کې به پیدا خبره وکي او د مجلس په اخر کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو دغه به پیدا خبره چې په دې مجلس کې کړې دي الله رب العالمین به ولدا عمل نامین دغه به پیدا خبره لريږي. د درود په وجه باندې انسان په مجلس کې به پیدا خبره وکي به پیدا خبره دا غټه ګناه ده. په مجلس کې تانه به پیدا خبره وشوي د مجلس په اخر کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویوا دا ستاسو لپاره د مجلس کفاره شو دغه به پیدا خبره بل الله رب العالمین د دې عمل نامینه لري کې ګنستا ار خبره په عمل نامه کې لیکل کېږي چې ته بس درود وې او دغه به پیدا خبره بل الله رب العالمین ستاسو د عمل نامینه لري کې. پر روایت ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي ار مجلس په انسان باندې بوج دی. کله چې ته مجلس کې کېنې ستا ار خبره لیکل کېږي او د ار خبرې حساب به تاسو سره کېږي مګر چې څوک د الله ذکر کوي دغه مجلس په دې باندې بوج نه دی. او دویم چې کوم مجلس سره وکی به پیدا خبرې پکې وږي او د مجلس په اخر کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي نو دا مجلس په انسان باندې بوج نه دی. ګنې ار مجلس چې تا کوو دا پته باندې بوج دی د حساب به تاسو سره کېږي خو لیکن که ذکر د الله دی کوو او یا د مجلس په اخر کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود ویو د دې حساب به تاسو سره نه کېږي. دغه به پیدا خبرې چې تا کړې دي دا الله رب العالمین ستاسو عمل نامینه لري کې د څه په وجه د درود په وجه باندې.